واچي. حضرت اشرف علی تھانوی رحمه الله چې بخپل کور تم داخلي دو نو اجازت به غوښته وي دا مستحب دي. زما په کور کې زما د بیبي نه علاوه خو بل څوک نشته دی، خو شاید چې زما د دې بیبي سره پردی څوک زنانه ناسته وي او زه بې اجازت همداسې وردن نشم او په هغې زما نظر وغورځېږي نو تانوي رحمه الله بخپل کور تم چې داخلېدو نو اجازت به یې غوښتلو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې بخپل کور ته داخلېدلو نو غاړه به یې تازه کړله او د خپو اواز به پیدا کو چې په دې کور کې کو څوک وي او هغوی اگر چې زما خپل کور دی او زما د کور والا ده ښځه مې ده، خو که په یو داسې حالت کې وي چې هغه حالت زما نه په ټول غواړي نو زه په داسې حالت کې ونه وینم او زه دې کور ته ور داخل شم چې زما د داخلي نه دوی ته علم راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له صحابي راغی وی دا الله رسول چې زه خپل مور ته کور ته داخلېږم اجازت اخلم وی او به اجازت اخلي. وی دا الله رسول هغه خو زما مور ده او زه خو د هغې سره په کور کې اوسېږم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې آیا ته دا خوښې چې ته د خپله مور په داسې حالت کې ووینې چې دا بې لباسه وي دا بې ستره وي او په دغه حالت کې ته دا لیدل نه غواړې او تی وینې؟ وی نه د الله رسوله داسې خو نه غواړم. وی ښه چې د مور کور ته داخلېږي نو اجازت غواړه چې هغه که په داسې حالت کې وي چې هغه حالت کې هغه تا ته ځان ښودل نه غواړي چې خپل حالت بدل کړي. نو ګوره د خپلې مور کور ته خپل کور ته هم صحابه او اکابرو هغوی اجازت غوښتې دی او داخل شوي دي او موږ داسې په پردي کور باندې بې پروا وردن نه شو. په هغې کې کیدای شي زموږ خور هم پکې وي مور پکې وي خو پردی زنان هم پکې وي او موږ ډایرکټ وردن نه شو. او بعضې خلک خو داسې کوي چې کله په ګیټ وردن نه شي نو بیا وی اجازت دی، حالانکه اجازت د دخول لپاره دی چې دې کور ته داخل شي او که نه نو کله چې دا بنده داخل شو بیا اجازت غواړي د دې خو څه فایده نشته دی. الله فرمایي حتی تستانسوا چې هغوی تاسو سره انس حاصل کړي. یو د یو بنده کور ته په طریقه باندې داخلېدلی نو چې کله بنده په طریقه باندې داخل شي په اجازت او په سلام باندې نو چې هغه چاته دا بنده داخل شوي د هغه په زړه کې د ده سره محبت پیدا شي، نرمي پیدا شي. که د ده څه ضرورت وي نو هغه بیا دا غواړي چې د ده دا ضرورت پوره کړم. او یو سړی په بې غلطه طریقه باندې داخل شي او په داسې طریقه باندې داخل شي چې هغې سره د بنده بغض او نفرت پیدا شي نو که د هغه د ده سره زړه ښه وي نو زړه یې بد شي چې یاره د ده دا کار زه ونه کړم ځکه دی ډېر په بد اخلاقۍ سره رادننه شو. الله فرمایي چې کله تاسو د خپلو کورونو نه علاوه نورو کورونو ته داخلېږئ نو مه داخلېږئ حتی تستانسو تر دې چې تاسو انس حاصل کړئ، پیژنګلو وشي هغوی نه اجازت واخلئ وتسلموا علی اهلها او تاسو سلام واچوئ د دغې کورونو په اوسېدونکو باندې. ذالکم دا خبره چې ده دا اجازت اخیستل او سلام کول خیر لکم دا ډېر غوره دی ستاسو دپاره. لعلکم تذکرون کچری لعلکم شاید چې تاسو چې تذکرون تاسو نصیحت حاصل کې. اوس دې کې د مفسرینو حضراتو اختلاف دی چې یو بنده د چا کور ته داخلېږي نو اول به سلام کوي که اول به اجازت اخلي؟ استیزان اجازت اخستل او سلام کول. نو د بعضو مفسرینو حضراتو دا رایه ده چې اول به سلام کوي او بیا به اجازت اخلي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته فرمایي لا تأذنوا لمن لم یبدأ بالسلام. تاسو د داخلي اجازت هغه خلکو ته مه ورکوئ چې هغوی ابتدا په سلام سره نه کوي، یعنی اول سلام وانه چې یو ډایرکټ وي چې اجازت ته د داخلي نو دې خلکو ته اجازت مه ورکوئ. دا حدیث مبارک کې او د بعضو مفسرینو رایه دا ده چې اول به بنده اجازت غواړي د هغې نه بعد به بیا سلام وکړي. مولانا پالنپوري رحمه الله په خپل تفسیر کې تطبیق کړی دی چې بعضې ځایونه داسې وي چې هلته بنده په دروازه باندې ودرېږي نو د کور خلک د هغه اواز ووري او د ده ورسره ملاقات کېږي نو هغه ځای کې اول سلام کولی السلام علیکم اجازت ته د داخلي. او که نه داسې ځای وي لکه کور دی او په هغې کې ټلۍ لګېدلې ده یا خلک لرې دي او اول اجازت بنده وغواړي
او بیا رستو راشي د هغې سره ملاقات وشي نو بیا سلام وکړي. نو دا دویم حکم هغه ځای کې دی. نو به هر حال په دروازه باندې که ملاقات وشي او بنده موجود وي او اواز ووري نو سلام مخکې کول پکار دی او وروستو اجازت اخیستل پکار دی. طریقه به د سلام څنګه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې به اجازت غوښته نو عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغي وته وی السلام علی رسول الله، سلام دی وی پر رسول الله باندې او به وی السلام علیکم ایدخل عمر، پتاسو دی سلام وی آیا عمر داخلی دی شي د داخلي اجازت ورتشتا. نو دا طریقه ده چې بنده سلام واچي او بیا خپل نوم واخلي چې زما فلانی نوم دی آیا زه داخلي دی شم، او کو صرف په نوم سره دی نه پیژني بیا دی خپل لقب وی چې په کم لقب دی مشهور دی یا کم کار دی کوي په هغې باندې مشهور دی نو هغه ووایي. ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ چې به اجازت غوښته نو وی به السلام علیکم هذا ابو موسی، ای وی السلام علیکم پتاسو باندې دی سلام وی دا ابو موسی دی. السلام علیکم هذا الاشعری، ای السلام علیکم دا ابو موسی دی خو الاشعری دی، یعنی هغه دی چې د اشعری قبیله سره تعلق دی. نو دا مزید وضاحت شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی دی مغیره ابن شعبہ دل راغی علی ابن عاصم واسطی دا تابعیو دا د حضرت مغیره رضی الله تعالی عنہ مغیره ابن شعبہ دا هغه ملاقات لراغی. نو چې کله راغی نو دی مغیره ابن شعبہ د په دروازه باندې ودرېده او سلام یې وکړو. نو مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ ته تپوس کوي څوک؟ نو دو ورته وی انا په پښتو کې زه، لکه مونږ چې وایو څوک رانه تپوسو کې څوک یې مونږ ته یې زه یم، یا رانه په موبایل څوک تپوسو کې نو زه یم، دا غلطه طریقه ده. ابو موسی اشعري چې علي ابن عاصم واسطي نه تپوسو کوي څوک یې دو ورته وی انا.